دا یو ورو سوال کړی دی او ډېر خوندور سوال یې کړی وایي په 12 باندې اوبه څښل یا څښاک کول څنګه دي چې یو شی ته حدیث یې نیولی دی چې 12 کې وڅښي یو خو دغه طریقه ده دا ګوره بلکل نشته دا چې په ګس لاس کې یې نیولی او ښیي ورته هسې یې ښودی دا خو نشته دې ته 12 نه وایي ګوره که نه دې ته 12 وایي نه نه او صحیح شو دا 12 دي 12 کې نیوسه څنګه داسې یا داسې دې ته وایي 12 د سوال دې باره کې دې ته 12 نه وایي ګوره دا پاسې د یو تاسې چې کته پروت دی دا یو لاس کې نیولی نو دا نشته دا بیا هم په ګس لاس باندې څکي دي ښه یاده کې دا مسله دي چې اکثر زموږ د عوام خطا کي وایي ما خو د ښی لاس نیولی که دا ښی لاس دې ده لرکو دا ګیلاس راولیږي نه راولیږي نو دا ښی څه لپاره نو دا خاصه خبره شو موږ باندې منلې وی چې دا ښی لاس کې دا اوبه نیولي دي چې دا ګیلاس د چې ښی لاس لرې کړی وی او دا ګیلاس راولېدلی وی کتل خو راولیږي نه راولیږي او ګسه ده اتې لرکې که نه بیا هم څکې شي نو دغه بیا هم په ګس لاس باندې څکه دي وایي جي لاس مې څښالی ګناه کې واقع کېده ګټه خبره که ګیلاس څښا کول ګټه خبره ګناه کې واقع کېدل ګټه خبره ګیلاس څښا شو وي بینځو ګیلاس څښا شو وي بینځو بعض دا کارونه کوي لکه ادب دا دی چې ته چاله څه شی ورکوې په ښی لاس به ورکوې په ښی لاس باندې او دا خفه کېږي موږ خو پښتنو کې دا ادب د ډېر حده پورې نشته نه دي خبر پښتانه دي دې باندې عرب ډېر ښه پوهېږي او عرب په دې انتهایي خفه کېږي چې څه شی ورله په ګس لاس ورکوې په دې خفه کېږي ډېر سخت او دم د خفګان خبره زه خپل ځاني چې څوک راته شي ګس لاس کې راکېږي په دې ګس سړی چې لږ پیکه ونته کې شي دا ښی لاس عزتمند دی نو بس څه کوي لکه چاته سالن ورچوي چاته وریجې ورچوي نو په دې ګس لاس لګوي ولې وایي په دې ښی لاس دا چمچ څښا کېږي دوسره ټول دغه غم دی چې لوښي څښا کېږي غم د دین په کار دی ته چې ګیلاس ته چې پیاله په ګس لاس کې نیسي ته ګناهګارېږي او که ښی لاس کې دې ونیوي پیاله به څښای شي بیا به څه شي بیا به وینځي نو دې خبرو اهتمام پکار دی نو دا مسله خو ترې لرې کړي داسې نه چا ذهن ته راشي ما دا وضاحت دې لپاره کوو چا ذهن ته رانشي چې دا رور د دې مسلې تپوس کړي دغه خو بهر ده هغه خو په کوم لاس کې دي هغه په ګس لاس دي هغه بهرنۍ مسله ده سوال دی رور دا دی چې یو شی دې په 12 کې نیولی اوس کې نو دا څنګه دی اول خو ځان په دې پوه کوي چې صریح امر راغلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه چې د څښاک او خوراک دا به په ښی لاس کې او ګس نه منع راغلی دی عبدالله بن عمر حدیث ته په صحیح مسلم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینه واذا شرب فلیشرب بیمینه فإن الشیطان یأکل بشماله ویشرب بشماله تاسو که څوک خوراک کوي څښاک کوي په ښی لاس به کوئ ځکه چې شیطان په ګس لاس کوي اوس د ورور دې مسلې ته راځو په 2 لاسونو باندې څښاک کول دا په ښی لاس باندې کول دي دې ته داسې ویلی شي چې په ښی لاس یې وکړو سنت طریقه یې وکړه تاسو دا پرېږدئ په دواړو وکړو زه دا وایم چې د دې سړي باره کې داسې ویلی شي چې د په ښی لاس څښاک وکړو شریعت مستحب طریقه ښه نو د ده باره کې داسې ویلی شي چې د په ګس لاس باندې څښاک وکړو دی ګناهګار شو دواړه نشي ویلی دا وباره نو اوس وایو به ده ته څه دا کار جایز دی او که نه والله اعلم زما خو زړه په دې مطمئن دی چې دې ته ضرورت راشي دا جایز دی که هېڅ حرج نشته په 12 باندې څښاک کول جایز دی او په دې به یو دلیل دوه زما ذهن کې راغلي
هغه ما زه ملګرو ته ذکر کوم. اگر که هغه دلایل داسې صریح نه دي په دې باب کې چې په 2 لاسو ته څښاک کوه، خو د هغې نه ثابتېږي. څنګه ثابتېږي؟ لکه یو دلیل دا واله، حدیث کې دا راځي، امام ترمذي دا حدیث راوړی دی، اوږد حدیث ته خو په هغې کې دا دي، ابو هریره رضی الله عنه قصه د صفه والا سره چې کله هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته رالو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم له چا پی رالیږلي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو هریره ته وی دا پی په دې ټولو باندې تقسیم کړه. وی کله چې ما دا پی په ټولو باندې تقسیم کړو، ټولو دا پی سم وڅکل، حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يديه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه لوښی راواغستو د پیو هغه او په دوانو لاسونو باندې کېښودو، یعنې دوانو لاسونو کې لوښی راغستی. بیا یې وی سر راوچت کړو، ما ته وایي چې ابو هریره ته وڅښه. وی ما وڅکل بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم واغستو او بسم الله وی او ویسکو. د دې نه څه ښکاري چې دا په 2 لاسو نه یدین علاوه ستا د جواب نږدې دی. قدح ګټ لوښي ته وایي، ګټ جام ته وایي، او په یو لاس نه نیوی کېږي. اوس ته ګټ لوښی راوالی، په هغې کې شملې دي یا پکې پی دي یا اوبه دي، داسې نیوی شي نو څه به کې دوانو لاسونو به یې نیسي. دا دلیل ښه کېدی شي مفتي صاحب چې تا ووایي کېدی شي. یو بل حدیث کې راځي، عبدالله بن عباس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمزم اوبه وڅکړي په ولاړه او دغه بوقې نه یې وڅکي، دغه شان ډایري کې ته وڅکي. په یو لاس خو سړی نشي راړولی، نو په 2 به یې راړولی. نو د دې نه داسې واضح کېږي چې انشاءالله په 2 لاسو باندې څښاک کول دا جایز دي. د علماو کلام په دې کې شته، کتابونو کې دا خبره راغلې هم ده چې علماو د دې جواز بیان کړی دی، خصوصا کله نه کله خو یعنې بل لار نه وي. اوس لوښی غټ دی، دا غټ لوښی راغستی دی، غټ کنډال دی راغستی دی، یو غټ جام دی راغستی دی، یا داسې دی چې ښی لاس دې کمزوری دی، لکه یو سړی بیماري او ښی لاس کې طاقت نه، یا د چا ښی لاس رپېږي، چا باندې پالجي، نو دی ورسره دا ګس لاس هم ملګری کوي او دغه لوښی راغستی. داسې ټیم کې خو بیا بله لار نشتي. والله اعلم.